په کال 2023 کې د پولیو وایرس نږدې په 80 ضلعو کې موندل شوی دی او په 33 ضلعو کې وشپېته ماشومان ټول عمري معذوره کړي دي. صحي ماهرین وایي د پولیو ستونزه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکي رسولو کې ورپېښ ازمیښتونه دي او د پښتونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور د پولیو د نړیوالې ورځ په موقع وویل تر ټولو لویه ستونزه د امن او امان ده. په ځینې علاقو کې د پولیو ورکران په جنگي ماحول کې کار کوي د کې زموږ د شهداو تعداد ډیر زیات دی. یوازې سږ کال زموږه د پولیس 14 عسكر وژل شوي. د پولیو ورکران هم شهیدان شوي. دا کمپاین مونږه ډیر په سختو حالاتو کې کوو. سخت کال د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو د څاڅکو ورکولو 4 کامي او 4 ځای مهمه تر سره شوې دي. په دې ټولو مهمو کې په پولیو ورکرانو او د هغوی په ساتونکو پولیس عسکرو باندې وسلوال بریدونه شوي دي. د صحت د محکمې شمیرې وایي د 14 پولیس او د 4 پولیو کارکونکو وژل شوي او 14 پولیس او تر 100 پورې کارکونکو جوبل شوي دي. 2 د پولیو کارکونکو تختول شوي هم دي. یہ د پولیو د کوم وایرسو مونږ بالکل اختتام پورې راورسېدلو او د بدقسمتۍ نه دا زمونږ د لاس نه داسې ښکاري چې وځي بیا دا کیسونه زیاتېږي. د دې وجوهات خو جي مختلف دي خو مونږ دا ویلی شو چې په دې کې لوکل اونرشپ خلک چې کوم دی چې کله خلکو په دې خبرو باندې زړه ته دا خبره نه کوزه کړي چې دا ویکسین چې کوم دی دا ډېر ضروري دی د پولیو د ختمېدلو نه یعنی بچ کولو نه علاوه موږ څه بله ذریعه نشته د دې ویکسین. د پولیو په ازمیښتونو کې یو په لرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین سلامت رسول هم دي. کمزوري صحي نتورک او د سہولیاتو د نشوالي له وجې اکثره ویکسین خپل اثر بایللی هم شي. زمونږ چې کم پوزیټیویټي ده هغه زیاتره په ډي خان کې د په بنو کې د په ټاک کې دا چې څونه ماشومان د کنډم شوي دي په دې کې د 11 ماشومانو نه تر اوسه پورې مونږ وینه واغېسته سامپل هغه مو ټیسټ کو په لیبارټري کې په هغې کې مونږ دا وکته چې مدافعتي نظام د جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی د ویکسین د ورکولو نه پس په هغې کې پته ولګېده چې په 11 کې 4 ماشومان داسې وو چې په هغې کې د مدافعتي نظام نو جوړ شوی نو د هغې نه دا اندازه مونږ لګولی شو چې دې ته ویکسین یا ورکړی شوی نه دی یا چې ورکړی شوی دی نو په نور ته د هغې سره مخامخ شوی دی او د هغې هغه افیکیسي چې ده کمه شوې. ماهرین وایي د پولیو پروګرام لبا د انکاري والدینو په ستونزه سل په سله کابو راوستل وي. د پښتونخوا د دسمبر په اخرنی کامي کمپاین کې هم 318 والدینو خپل ماشومانو ته د ویکسین ورکولو نه انکار کړی دی او دا شمیره په هر کمپاین کې هم د 100,000 خواوشا اوړي راوړي. د دې نه پرته غیر موجود ماشومان هم د هر کمپاین په نیمګړتیاو کې شمارل کیږي. تاسو ولیدل چې موږ سره په دې لږ ټایم کې ډېر کیسز رپورټ شو. د هغې څه وجوهات دي په هغې وجوهاتو په بنا باندې لکه څنګه تاسو کو وګورئ زموږ سره تقریبا اوس هم 33,000 ماشومان دا د پولیو ویکسین هغوی ته نه دي میلاو شوي. ولې نه دي میلاو شوي؟ ځکه نه دي میلاو شوي په دې کې چې څه دي هغې کې چا والدین چې کوم دي هغوی انکاري دي. تقریبا 21,000 ماشومانو والدین چې کوم دي هغوی موږ ته انکار کړی دی او هغوی خپلو بچو ته دغه نه ورکوي. صحي ماهرین د پولیو د نه ختمېدو لپاره د پاکستان او افغانستان په پوله د ګرځنده آبادۍ د ازمیښت ذکر هم کوي. حکم امید چې د پولیو د ختمون لپاره په کال 2021 کې د بلوچستان د یو کیس سره پیدا شو په کال 2023 کې د پولیو وایرس د هیواد په 80 ضلعو کې وموندل شو. دا په معنا نیم پاکستان دی. حمید الله وی ډیو نیوز پیښور.